د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. د عبدالصمد خان اچکزي لنډه پیژندنه. عبدالصمد خان اچکزي د جولای پر 9 په 1909 کال په ګلستان نومي سیمه کې د نور محمد خان په کور کې زیږېدلی دی. منظم زده کړې تر 8م ټولګي پورې کړې وې. دا چې د زده کړو ډېر مینهوال و نو نورې دودیزې زده کړې یې له دیني عالمانو څخه کړې وې او بیا یې 10م 12م او بیا یعنې 14م ازموینې په زندان کې پاس کړې. خان شهید په دې اند او فکر و چې لومړی باید پښتانه په خپله خوارۍ او بدمرغۍ او ناپوهۍ خبر شي او پښتني احساس او شعور یې ویښ شي. نو په داسې قوم بیا څوک په زور حکومت نشي کولی، که هغه انګریز وي او که پنجابی. هغه د دې کار لپاره د میډیا په رول ډېر ښه پوهېدو. نو له همدې امله یې په جنوبي پښتونخوا کې د لومړني اخبار بنیاد کېښود او ورسره یې پریس یا مطبعه هم جوړه کړه او وروسته یې بیا پښتو مجله هم راویستله. خان شهید غوښتل چې د ولس د ویښتیا وروسته د ولس په مرسته خپلواکي ترلاسه او بلواکۍ ته د پای ټکی کیږي. خان شهید د ژبې په بنسټ یا بنیاد په پاکستان کې د یوې واحدې صوبې غوښتونکی و چې پکې جنوبي پښتونخوا او پښتونخوا وي او یا د بلوچستان پښتني سیمې یوه ځانګړې صوبه شي. خان شهید لومړی یو ملي سیاسي ټولنه جوړه کړه چې له یو څه سیاسي فعالیتونو څخه وروسته انګریزانو زنداني کړو. د زندان له ازادۍ وروسته یې په 1942 کال کې په سویلي پښتونخوا کې یو سیاسي مرکز او ورسره د انجمن وطن په نوم د تحریک بنسټ کېښود. خان شهید د انګریزانو او وروسته کله چې پاکستان د انګریزانو لخوا جوړ او پنجابي د پاکستان واکدار وټاکو نو خان شهید د پنجابي واکدار په مقابل کې هم پښتون ولس د راویښولو کار ته دوام ورکړو چې په نتیجه کې د پښتو او اردو ژبې د استقلال اخبار ضبط یا بند شو او خان شهید یې زنداني کړو. خان شهید د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټګر او مشر پاتې شوی او د خپل عمر ډیر کلونه یې لومړی د انګریزانو او بیا وروسته د پاکستان په زندانونو کې تیر کړي وو. خان شهید 6 چاپ شوي آثار لري چې 3 یې لیکل شوي آثار دي او 4 یې ژباړي دي. خان شهید په خپل کور کې د لاسي بمي برید کې د ډسمبر په 2 1903 کال کې شهید شو. الله دې ورته جنتونه ورکړي.